سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو ورور په غوښتنې سره یو مهمه پوښتنه کړې ده چې په الماني ژبه باندې څنګه وایو چې موږ یو ځای ته لاړ شو او موږ ته د هغه ځای پته نه وي، معلوم نه وي چې دا کوم ځای ده. نو په الماني ژبه موږ له چا څخه پوښتنه کوو چې څنګه ورته وایو دا کوم ځای ده یا دا کومه ساحه ده. نو دوستانو په الماني ژبه باندې داسې وایو: Welcher Bereich ist das? Welcher Bereich ist das? او وای welcher Bereich ist das؟ دا کومه ساحه ده. د مثال په تور زه په جواب کې ورته وایم الماني ژبه کې چې دا فرانکفورت دی، دا د فرانکفورت ښار ده، یعنی فرانکفورت ده. نو په الماني ژبه باندې دغه جمله داسې وایي: Das ist Frankfurt. Das ist Frankfurt. Das ist Frankfurt، یعنی دا فرانکفورت ده. نو تاسو هم کولای شئ دغسې پوښتنې په خپل کمنټونو کې وکړئ چې وخت وي انشاءالله تاسو به زه جوابونه درکوم، او کوشش وکړئ چې دغه ټیک ټاک د ځای فالو کړئ، خپلې الماني روانې خبرې دغلته زده کړئ.